زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، په تېره جمعه مې راته د اذان نه پس چې کومه دعا ده د هغې باره کې بیان کړی و چې اکثرو ملګرو ته هغه دعا به یاده وي او د هغې دعا چې د الله په جناب کې کم مقام او مرتبه ده هغه راته ما د احادیثو د لاندې بیان کړه. انشاءالله الله نه امید ساتم چې ډېر ملګري به د هغې دعا اهتمام کوي. الله دې موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي. نو په هغې دعا کې مې راته دا ویلو چې لومبي به درود شریف ووایې، بیا به هغه دعا ووایې چې کومه په اذان نه پس په احادیثو کې هغه ثابته ده او هغه مې راته دا ویل چې وبه وایې چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. نو دا دعا به ووایې. بیا د هغې نه پس مې راته رسول الله مبارک طریقه ښودې وه چې وبې وې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دې نه پس به بیا په بعض احادیثو کې دا خبره صادره وه او ثابته وه چې دا به مو ورسره ویل کېدو چې رضیت بالله ربا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وبالاسلام دینا. بانک کې داسې ده. نو ما راته ویلو چې د دې دعا ګورې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. د الفاظو په لحاظ باندې او د حروفو په لحاظ باندې ډېره مختصر ده. درې قسمه خبره پکې آسانه ده. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد مونږ سره صلی الله علیه وسلم وایو، حدیثو کې ورسره دا نشته خو د ادب د وجې مونږ وایو وبمحمد النبیه. دا دعا ده او یو درې مختصر شان الفاظ دي. خو زما عزتمند ورونو دا الفاظ خو ډېر مختصر دي، خو که د دې په مفهوم او په معنا باندې موږ ځان پوه او بیا هم په دې پوه چې د دې د الله په جناب کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جناب کې د دې درې کلمو د دې دریو الفاظو کم مقام دی، کمه مرتبه ده، نو انشاءالله زه د الله نه دا امید ساتم. خو تاسو نن دا واورېدل نو الفاظ ډېر مختصر دي، خو د الله په جناب کې چې د دې کم ثواب دی، کم مقام دی، کمه مرتبه ده، نو زه د الله نه دا امید ساتم چې انشاءالله دقه تاسو نن واورېده او دا مې زده کړل په خپل ژوند کې به هم دا بیا چرته هم پرې نه دی. زه خو اکثر دا خبره کومه چې څه مونږه د واعظینو د علماو معمولي غلطي ده او ډېره غلطي ستاسو هم ده. تاسو زده کړه نه ده کړې، موږ راته ښودنه نه ده کړې، نو دا نیکۍ ډېرې وړې وړې دي، الفاظ ډېر مختصري، خو د الله په جناب کې د دې ډېر لوی مقامي، د الله په جناب کې د دې ډېره لویه مرتبه وي. اوس دې دا درې ځله سار وي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا راغلی دی او رسولا راغلی، دواړه الفاظ راغلی دي چې کوم دی ووې. دا دې درې ځله د سار وي. قسم په خدای تاسو ته نن زه اووه احادیث د رسول الله مبارک مستند چې هغه په احادیثو په کتابونو کې په صحیح روایت سره راغلی دي او اووه قسمه فضایل یې راته بیان کړم. ته به حق حیران پاتې شي چې کوم ملګري وایي هغوی به خوشحاله شي چې څوک یې نه وي وایي موږ د دې دومره عظیم نعمت نه محروم وو، د دې دومره عظیم ثواب نه محروم وو. نو زما عزتمند ورونو د ټولو زما د دې خبرې ګورې مقصد دا وي چې زموږ جوړ الله سره راشي، زموږ جوړ الله سره راشي او دقه رب سره چې د چا جوړ راغی د دې کلماتو برکت دا وي چې د انسان الله سره ربط راشي، رسول الله مبارک سره ربط راشي، تعلق راشي. نو چې د کوم انسان د الله او د الله د رسول سره ربط او تعلق راغی فقد فاز فوزا
عظیمه په ډېرې لویې کامیابۍ ته ورسېدم، ډېرې لویې کامیابۍ ته ورسېدم. او دا مې یو خبره یاد ساتئ، مونږ خو د الله رب العالمین د ذات نه او د رسول الله مبارک د هستۍ نه او د هغه د سنتو نه لرې یو. نن موږ په مشکلاتو کې یو، نن موږ په خفګانونو کې یو، نن موږ په ټینشنونو کې یو، نن موږ په پریشانو کې یو. څومره چې الله او د الله رسول ته نږدې یې، څومره چې د الله او د الله رسول ته نږدې یې وهاب ګل حاجي صاحب، نو ټینشنونه به هم وي، پریشانۍ به هم وي، غمونه به هم وي. خو زما عزتمند ورونو یو خبره دا یاد ساتئ چې رب سره د تعلق وي، ټینشن، غم، مصیبتونه دا ټول به د خپو د لاندې وي او الله به تعالی توفیق درکړي. الله رب العالمین سره به ستا یو ربط او یو دغه وي، او هغه تکلیف الله دې موږ د تکلیفونو نه وساتي، الله دې موږ د مصیبتونو نه وساتي، الله دې موږ د امتحانانو نه وساتي. خو دا یاد ساته زندګۍ کې به تکلیف هم وي، امتحان به هم وي، مصیبتونه به وي، دا به خامخا وي. خو بعضې انسان کې د هغې برداشت نه وي، او بعضې انسان کې برداشت وي، هغه ټینشن، هغه تکلیف لږ شان وزغمي، الله یې ډېر لوی مقام ته ورسوي. دا به په څه رسي چې زموږ د الله او د الله رسول سره ربط راشي، زموږ د الله او د الله رسول سره تعلق راشي، زموږ د الله او د الله د رسول سره مزې یوځای شي. ټینشنونه، دا به ټول الله رستو کوي، تا به الله لویې کامیابۍ ته رسوي. او زما خبره واورئ، زما عزتمند ورونو، زموږ دپاره بله لاره هم نشته، بله یوه لاره د نجات او د کامیابۍ نشته سوا د الله د لارې نه. لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه. نه بچ کول شته او نه نجات شته او نه خلاصېدل شته سوا د الله رب العالمین سره د ربط د جوړولو نه، نشته بل څه. خو موږ پینې یو، نو د دې د وجې چې پینې یو هغه ټینشنونه، تکلیفونه نور هم زیاتېږي. نو زما د خبرې مقصد دا وي رونو چې موږ د الله رب العالمین سره څومره جوړ یو، نو دومره به هغه تکلیفونه الله اسانوي، ستا د خپو د لاندې کېږي به، تاله به الله د هغې برداشت توفیق الله رب العالمین در نصیب کوي. نو په دقې سلسله کې زه یم چې زموږ ربط د الله سره وي. نو زه راته بعضې کلمات وښیم، خو د دې کلماتو مقصد مې دا وي چې زموږ او ستاسو الله سره ربط او تعلق جوړ شي. نو په هغې کلماتو کې یو کلمه راته نن زه بیانوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هر وخت یې ویلی شي، خو چې په احادیثو کې کومه خبره ثابته ده هغه دا ده چې 3 ځلې سار وایه او 3 ځلې ماښام وایه، فیدې به تا ته څومره در رسي، نو هغه به درته زه نن انشاء الله بتوفیق الله د الله په رحم او په توفیق باندې به درته 7 قسمه لویې کامیابۍ او لویې کامرانۍ وښیم. نو بیا به انشاءالله تاسو او موږ نه پرېږدو. خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو له د ویلو توفیق را نصیب کړي. زما عزتمند ورونو، دا کلمه ده چې رسول الله مبارک ویله چې دا به وایي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا، او بل روایت کې و نبی راغلی. نو بیا لږ په دې معنا باندې ځان پوه کړئ، بیا راته فضایل ویمه. ته دا وی رضیت بالله ربا، زه راضي یم، زه خوشحاله یم په دې خبره باندې چې الله زما رب دی. دا ډېره لویه خبره ده. دا ته د زړه نه دا اقرار کوې چې زه په دې راضي یم. هلکه یو کار راته سړی حواله کړي او ته وایې چې دا کول غواړم، یا پرې هلکه ته وایې زه راضي یم، یعنې زه خوشحاله یم په دې، دا زما دپاره د فایدې شیز دی، زه پرې راضي یم. نو ته دا اقرار کې چې زه په دې خبره الحمدلله راضي یم چې رب زما الله دی. دا ډېره لویه خبره ده، دا ډېره لویه کامیابي ده زما رونو، چې ته د زړه نه وایې چې رب زما الله دی، او چې رب الله دی په دې زړه کې په سمه طریقه کښېنو، په حقیقت کې دې کښېنو چې زما رب الله دی. رب څه ته وایي؟ پرورش کوونکي ته. د نیس نه د راوالي او کمال ته رسولو والا ذات ته رب وایي. د نیس نه کمال ته رسولو والا ذات ته رب وایي. رب موږ نیستو،
فاروق جانا هیڅ هم نه یو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا منګه هیڅ هم نو زمانې را باندې تېرې شي خدای پاک د نیس نه څه چلو شو ما ته وګورئ هسې یو پټې راته دی رب چې ته دا وې رضیتو بالله ربا دا راته صرف ستا د دې تخلیق ویم نور چې د کائنات په هر یو شیز باندې ته سوچ فکر ساتي د کائنات په هر یو شیز باندې سوچ او فکر ساتي نو بس تا ته به د رب هغه وحدانیت او د الله غ ربوبیت معلومیږي الله ربوبیت څه وجه ده تیز دی لږ بې لرې کو خیر تا ته به د الله رب العالمین رب ربوبیت معلومیږي چې هر شیز ته سوچ کې خو زه تا ته هسې د دې خپل ځان متعلق زموږ د دې خپل ځان سره ژوند دی نو د دې متعلق راته خبره کوم چې ته د خپل ځان ته وګوره نو تا ته به د رب ربوبیت معلوم شي موږ څو الله وایي ته هېڅ هم نه وې په دې کائنات کې خور وې رالی د پلار د شان او د مور د سینې نه نطفه راله نطفه بیا ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین د مور رحم ته هغه نطفه راله دوی ورته سپرم وایي او دا راته زه اکثر لګیا یم د دې وجې چې موږ خپل ځان باندې لږ سوچ وکړو هغه سپرم چې په کروړونو سیلز وي دا راته زه ډاکټري خبره کوم اسلامي خبرې نه کوم دا ستا د ساینس او ټیکنالوژي دا خبرې ثابتې کړي دي په کروړونو سیلز یو سیلز پکې صرف کارو کې ستا وجود ته جوړ شي هغه سیلز څلوېښت ورځې الله وشاربي نو هغه نطفه وي نو ثم خلقنا النطفة علقة د هغې نه بیا علقه جوړه شي د وینې یو ټوټه ترې جوړه شي فخلقنا العلقة مضغة بیا پکې الله غوښې پیدا کړي فخلقنا المضغة عظاما بیا پکې الله ډوکې پیدا کړي فکسونا العظام لحما د پاسه پې الله غوښه چلو کړي تاسو ته پته لګي وروڼو دغه بچي د مور په ګېډه کې پروت وي 4 میاشتې پس ساه والي وجود یې ورو ورو لویږي 6 میاشتې 7 میاشتې 8 میاشتې 9 میاشتې 10 میاشتې 11 12 میاشتې پس انسان دنیا ته راشي روغ رمټ راشي سترګې په خپل ځای غوږونه په خپل ځای سر په خپل ځای خپې په خپل ځای غوږ چېرته د پوزې ځای له نه دی راغلی پوزې چېرته د غوږ ځای له نه ده تللی دا الله رب العالمین بیا رو رو غټېږي ماشوم یې د ماشوم نه هلک شي د هلک نه ځوان شي د ځوان نه سړی شي د سړي نه بوډا شي اوس چې د دې دومره مراحل ستا په دې تخلیق باندې بیا ستا وجود د الله د قدرت لویه خزانه ده یو اندام څومره قیمتي دی الله اکبر دقه چې دا ستا د وجود په دې ښکلې طریقه دا صرف ستا د وجود خبره کوم د کائنات خبرې نه کوم دا چې ستا د وجود په ښکلې طریقه جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی الله نو دا دی رب جوړ کړی دی نو ته یې رضیتو بالله زه په دې راضي یم چې الله زما رب دی رضیتو بالله ربا یاره چې دا دې د زړه نه وي نو الله پې څومره خوشحالېږي اوس یې راته ویم بیا وې چې زه خو دنیا ته رالم خو اوس په دې دنیا کې زه ژوند څنګه تېروم یو بې مهاره څاروي به یم چې کوم اړخ ته مې زړه غواړي اړخ ته به ځم چې کوم ځای مې زړه غواړي هلته به اودس ماتې کوم چې کوم ځای مې زړه غواړي هلته به خوراک او څښاک کوم نه الله وایي نه داسې به نه کې ځان نه به ځناور نه جوړی نو زه چې ځان نه د انسان جوړوم او د یو قانون د لاندې ژوند تېروم چې دا سار شو اذان شو دا مونځ دی او دا حرام دی او دا حلال دی او دا جایز دی او دا ناجایزه دی دا به ما ته فاروق جانه څوک ښیي اسلام به راته ښیي قرآن به راته ښیي دین به راته ښیي په دغې دین باندې به زه روان یم نو ته وایې رضیتو بالله زه په دې راضي چې الله زما رب دی او زه په دې راضي یم چې دا د زندګۍ دا ښکلې طریقه ما ته ښولې ده دا ما ته اسلام ښولې ده زه پرې راضي یم یا الله وبالاسلام دینه په دې راضي یم چې زما دین او زما د ژوند د تېرولو طریقې دا د اسلام د لاندې زه په دې باندې راضي او بیا ما ته د دې دین د دې اسلام د دې قرآن د دې هر څه چې تشریح کړې ده واضحې کړي دي او ما ته طریقه ښولې ده
دا طریقه ما ته چا ښولې دا جناب محمد رسول الله ما ته ښولې ده دا رسول الله مبارک ما ته هلکه دا کار ولې کوې وي دا په احادیثو کې دي دا رسول الله مبارک ویلي دي دا د الله رسول ویلي دي ما ته الله د الله دی رسول دین ښکلې واضح پیغام را رسولی دی نو خدای ردیتو زه په دې باندې راضي یم چې محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی او زما پیغمبر وبالاسلام وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیه زما نبی دی زما رسول دی زه په دې باندې راضي دا مې راته زما عزتمند درونو مختصر معنا بیان کړه مختصر معنا مې راته بیان کړه اوس چې د دې معنو د لاندې دا کلمه ووې چې زما رب الله دی زما دین اسلام دی او زما پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی نو دا توی طالب الله رب العالمین و عظیم فیدې درکوي نن دا وره و عظیم فیدې به تعالی الله رب العالمین الګ نن سره یو سه ان شاء الله وتعالى زه د الله نه دا امید ساتم چې تاسو ټول چې دلته راځئ په دې وجه راځئ چې موږ زده کړو موږ څه وڅو دا وهاب ګل حاجي صاحب 15,000 جوماته پرېږدي او دلته راشي څه دپاره چې زه ځان سره څه یوسم دغه شان تاسو دا ډېر ملګري پکې د لرو لرو ځایونو راځي د دوی مقصد چې ځان سره څه یوسو نو زمان دغه مقصد دی چې ځان سره څه یوسې انشاءالله وتعالی دا به راله ډېره لویه فایده درکوي څومره لویه فایده به درکوي دا اووه فایدې یې نن واورئ د رسول الله مبارک یو عظیم صحابي دی ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه یې نوم دی او دا ملګري دا کوم چې علما دي دوی یې پیژني لوی مقام لویه مرتبه لري دا حدیث په مسلم شریف زموږ د احادیث ابو داود شریف زموږ د احادیث مستند کتاب دی دا حدیث په هغې کې دی چې رسول الله مبارک وی دا لومبې دغه یې واورئ چې چا د سارې او چا د ماښامې درې ځله دوی چې ردیتو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا یا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیه دا چې چا درې ځله سار وي او درې ځله ماښام وي د خدای په ذات مې د قسمي ابو سعید الخدري وی وجبت له الجنه د دې انسان دپاره الله جنت واجب ټولو وایه یار سبحان الله په تیزو ووایه سبحان الله ډېره لویه خبره ده یار زه خو قسم په خدای چې دا حدیث ویم او د مستندو احادیثو په کتاب کې راغلی دی چې وجبت له الجنه رسول الله مبارک وی د دې دریو ځلو کرتو د برکت ستا دپاره جنت واجب شو دا ډېره لویه خبره ده واجب تاسو پیژنئ هغه شی چې ضروري دی فرض او واجب زموږ د علما وی دا په منزله د یو خبرې ده یعنې د دپاره جنت دا لازم شو دا فرض شو صرف درې ځله د سار او درې ځله ماښام چې ورسره خپل لمونځ او دس او خپل احکامات چې کوم د دین دي دا روان دي نو د دې د برکته به الله ستا دپاره جنت واجب کړي نو زما عزتمند ورونو کلمه ډېره اسانه او مرتبه ډېره زیاته لویه کلمه اسانه او مرتبه ډېره لویه جنت واجب کېدل څه وړه خبره نه ده قسم په خدای زه خو چې دا حدیث کله ویم زما په دې بدن ویښتو درېږي چې خدای د دې دریو کرتو د برکته تا جنت واجب که واجب هغه څیز ته وایي چې لازمه ماسخوتن لمونځونه چا کړي دي لږ لاس اوچت کې الحمدلله وتر مو سره کړي دي صدیق او که نم دي کړي دي خامخا هم کړي دي واجب دي را باندې دغه څنګه چې په تا په ځان باندې دا وتر واجب لازم کړي دي دغه شان د باندې دا جنت هم لازم شو دا رسول الله مبارک وی وجبت له الجنه ما دا د حواله ځان سره لیکلې ده نو لومبې فایده دا شوه دویم نمبر فایده وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې چا درې کرته سار وي دا دویم حدیث دی او دا حدیث هم په مسلم شریف کې موجود دی او درې کرته ماښام وي درې کرته سار وي او درې کرته ماښام وي نو ذاقه الله رب العالمین بدته د ایمان هغه خوند ور نصیب کی دا د حدیث الفاظ دي دته به الله د ایمان هغه خوند ور نصیب کی د ایمان خوند ګوره تاسو ګوره ما ته ګوره چې تاسو سار بسکلی وي روټۍ خبره خو لا نه کوم
چې چای هم سار څکلې ده نو چای الله اسجانه تسکي چې ښه مزېداره خواږه وي نو د دې چایو هغه خوږوالی تاله خوند درکړي میټاس چې ورته تاسو وایې میټاس خوند راله درکړي روټۍ ده اعلی او مزیداره ښکلې مزیداره روټۍ نرۍ روجي دي او پکې غوښه ده نه هغه میټاس تا ته میلو شو خوند تا ته میلو شو دقه شان د پېښور نه دا دی رالی په موټر کې رالی په سهولیت رالی هغه خوند راته میلو شو نو بعضې څه دي چې د هغې خوند انسان ته میلو شي سهولیت نو ګوره رسول الله مبارک وی رسول الله مبارک دا خبره مې دې پر کوله چې څوک یې 3 ځله سار وی او 3 ځله ماښام وی د دې د برکته به ده ته الله د ایمان هغه خوند ورنصیب د ایمان هغه خوند به راته در نصیب شي چې د ایمان څه شی دی د دې ایمان څومره لوی مقام دی نو په هغه ایمان کې به مضبوط شي هغه ایمان به د نورم زړه ته ورکوشي مقصد ګورې دا دی دا صرف د دې 3 ځلو د ویلو د برکته رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا د دې د وجې به ستا د ایمان هغه خوند تا ته در نصیب شي دا ډېره لویه خبره درونو مونږ خو که نن په ګناه ورځو د ایمان د هغې خوند راته پته نه لګي مونږ خو که نن رانه غلط کار کېږي د ایمان د خوند نه یو خبر ځکه چې ورځو پې د ایمان پکې څه شي دا خلک وایي او اسلام پکې څه شي د قرآن پکې څه نه 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 د دې د برکته به ستا په دې زړه کې د ایمان د اسلام د قرآن یو لوی مقام الله کښېني میټاس به راته الله در نصیب کړي یارونو دا څومره لوی عظیمه کامیابي ده دا څومره لوی عظیم مقام دی موږ د دې نه محرومه یو دې نه به شرطه م انشاءالله ځان نه محرومه وو نو دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلی دي او دریم نمبر مې راته په تېره جمعه ویلو دریم نمبر حدیث دا دی چې کله اذان وشي د اذان نه پس دعا درود شریف د درود نه پس دعا د دعا نه پس بیا دغه گوی ورکې اشهد ان لا زه دا گوی ورکوم چې الله یو دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او دې نه پس بیا وایي چې رضیت بالله ربا خو د دا څنګه چې عام دی دا دې وي او که نه دا دې وي چې کوم احادیثو کې ثابت دی چې هغې کې صرف نبي علیه السلام دا ذکر مخکې دی نو د دې نه پس به الله رب العالمین څه چلو کړي ما ته وګورئ دا مې ته په تېره جمعه ویلو د دقې اذان نه پس چې دې ووي یو ځله نو د دې د وجې به د الله رب العالمین چې ستا د بلوغت نه راواله تر د دقې نن جونده پورې د بلوغت نه راواله تر د نن جونده پورې یعنی د چا د بلوغت نه پس 15 کالو نه پس 50 کاله عمر دی نو 15 کاله تیلر که څومره پاتې شو 15 بلپرس زه ویم لکه زما 50 سال عمر دی 15 کاله به تیلر کو او دا 15 کاله وهب ګل جي صاحب والو شپېتو کالو بلپرس 15 تیلر کا نو 15 سالوې غالبا پاتې شو 15 سالوې د بلوغت نه راواله تر د دې جونده پورې چې دا د سارې او یا د دې اذان نه پس وي چې څومره ګناهونه ننواله شوي دي د دې 15 کالو هغه ټول واله ګناهونه ته د یو ځل د برکت الله ما ډېره لویه خبره ده یار دا په حدیثو کې دي ما حواله دا دې راوړې ده یا خدایه پاکه دا خو ډېره لویه خبره ده دا ولې د دې عظیم نعمت نه موږ محرومه یو دا د دې وجې محرومه یو چې موږ کې دا جستجو نشته موږ کې دا طلب نشته کو موږ کې دا طلب راغی چې یاره دا دومره عظیم نعمت او دا دې نه دې زه محروم یم نو من جده وایه فوجده که نه څوک چې کوشش کوي هغه خپل کوشش کوي منی بیا کامیابي کوشش کوي ورونو دا دومره لویه خبره ده نو د دقې د برکته به الله رب العالمین تعالی چې ستا د زندګۍ څومره والو ګناهونه دي د دې اذان نه پس چې دوی الله راته ټول والو ګناهونه معاف کړي دا دریم نمبر شو او په مسند احمد کې بیا بل شان حدیث وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په مسند احمد کې دا حدیث او حوالی هغه نمبر ما ځان سره لیکلی دي چې چا دا 3 ځله سار وي او 3 ځله ماښام وي 3 ځله سار او 3 ځله ماښام وي نو دا د حدیث و الفاظ دي چې حقا علی الله
په الله باندې دا خبره لازمه شوه حقا علی الله دا الفاظ دي چې ان یرضیه چې د دې انسان نه به د قیامت په ورځ زه راضي یم دا الله وی په ما لازمه شوه چې درې ځله د سهار وي او درې ځله د ماښام وي نو الله وی په ما دا لازمه شوه چې د قیامت په ورځ به د دې انسان نه زه راضي یم ده نه به زه راضي یم دا ډېره لویه خبره ده رونو د قیامت ورځ الفاظ راغلي دي قسم په خدای حدیثو کې دا وګورئ بیا نن سبا خو د دې خردجال زمانه ده په دې باندې وګورئ تاسو ته پته ولګي رسول الله مبارک وایي چې چا د اذان نه د سهار درې ځله او ماښام یې درې ځله وي الله وایي په ما دا لازمه شوه چې د قیامت په ورځ به دا انسان زه بخم دا ډېره لویه خبره ده ډېره او د ده نه به زه راضي یم بخل خو پرېږده بخل بیله خبره ده ګناهونه بیله خبره ده راضي کېدل بیله خبره ده یو سړی دی او تا ته تکلیف رسولی دی ستا نافرماني کړې ده زه به ځه ته مې معاف کړې یو خبره دا ده او یو سړی دی او تا له راغی او ویې چې یاره زه ګناهګار یم هغه ورته وایي معاف کړی مې مې او زه تا نه راضي یم چې دا درې ځله د سهار وي او درې ځله د ماښام وي معاف کېدل خو پرېږده الله وایي زه تا نه راضي یم دا ډېره لویه خبره ده نو څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلی دي او دا الله او دا الله د رسول د خوشحالولو لویه ذریعه ده داسې چلې شو وهاب ګل حاجي صاحب پنځم نمبر یې واوره چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ناست او صحابه هم لاندې ناست چې صحابه دا لاندې ناست نو صحابه پاک خلک او لوی خلک هم دی کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د تورات نسخه ورته میلاو شوې وه چې د تورات نسخه ورسره میلاو شوې وه نو هغه تورات هغه الفاظ یې وي تیمور جانه د تورات هغه الفاظ یې وي تورات یې وي دا د رسول الله مبارک زمانه ده چې د تورات هغه الفاظ لاندې وي او دې کې رسول الله مبارک ناست او د رسول الله مبارک دا رنګ کله د غصې نه سور شي کله د غصې نه زیړ شي کله د غصې نه تور شي دا د حدیثو الفاظ دي یعنی غصه شو رسول الله مبارک او دې لاندې لګیا د تورات هغه الفاظ وي ابوبکر صدیق چې دا خبره محسوسه کړه نو فورا حضرت عمر ته حدیثو کې الفاظ هم دي هغې ورته ووي لکه موږ وایو مور د باندې بوره شه یا د باندې مور د مړه شه وغیره دقه شانو ته حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ته پکار شو دا ته څه کې د رسول الله مبارک حالت ته وګوره او ته تورات وې بس هغه فورا خو لوی خلکو فورا یې تورات بند کو یو سایډ ته کېښود او فورا یې وي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا دا یو ځلې ووې دوه ځلې ووې درې ځلې ووې د رسول الله مبارک غصه سړېده دې کې رنګ برابر شو د دې ویلو سره هغه رسول الله مبارک غصه کېناسته غصې سړه شوه غصې کېناسته رنګ یې برابر شو بس حضرت عمر معافي مو غوښته دغې مو کړل رسول الله مبارک عمر ته وایي عمره یو خبره یاد ساته تا خو دا تورات وی لګیا وي په هر نیت چې دی وي دا خبرې پرېږده کو نن موسی علیه السلام او د هغه قوم جنګ دی و دا د حدیثو الفاظ دي نو عمره نن به موسی علیه السلام او هغه قوم هم په ما ایمان راوړل هغوی هم په ما ایمان راوړل نو فورا دی دا الفاظ وي نو دی سره د رسول الله مبارک هغه غصه هغه قهر په لار شو دا ولې زموږ د علما ولې وي د دې الفاظ دومره لوی اثر و چې د الله او د الله د رسول هغه غصه مکمل ختموي نو ګوره پنځم نمبر لوی مقام دا دی چې دې سره د الله او د الله د رسول هغه غصه ختمېږي نو چې موږ ته الله هم رانه راضي او رسول الله هم رانه راضي په دنیا کې هم کامیابي او په آخرت کې هم کامیابي نو د دې د ویلو پنځم نمبر فایده دا ده چې الله او د الله رسول پې ډېر زیات خوشحالېږي او شپږم نمبر فایده بله وورئ او دا ډېره ناشنا پیدا ده لږه وورئ زما عزتمند وروڼو موږ به ټول د دې دنیا نه یو ځل ځو به که به نه ځو
یو قسم جواب را نه که زما خیال دی جوړې تک تم خیال نشته د دنیا نه به ځو که به نه ځو ځو به یو ځل به ځو یو ځل به د خدای په ذات مې د قسمي د دې دنیا نه ځو زه اکثر دا خبره کوم او دا ډېره ناشنا او ډېره یو زبردسته خبره ده قسم دی زه اکثر دا خبره دی تاسو ته د جمعو کې کوم د جنازو کې کوم چې نن موږ دلته موجود یو زه لګیا یم بیان کوم تاسو لاندې اورئ والله العظیم انشاءالله دې قسم کې به تیمور جانه زه حانس نیمه چې سل کاله پس په دلته نور خلک ناسي او دلته بل څوک ناسي موږ به نه یو نو موږ به د دنیا نه یو ځل ځو بیا چې دنیا نه لاړ شو سجاد استاد نو لویه زندګي م د دې ځمکې د لاندې ده قبر کې م ده ډېر وګوره ستا پلار څه شو زما پلار څه شو زموږ مشران څه شو ټول د قبرونو لاندې یو ځل به موږ هم د قبرونه اوس د قبر زندگی څه شی د نماز بیا ته مخکې بیانونه کړي دي انشاءالله بیا به م راته وکړم خو چې قبر ته موږ لاړ شو قبر ته لاړ شو نو قبر کې لومبي چې کوم سوالونه دي زمونږ او د ستاسو نه کوم سوالونه دي نو هغه 3 سواله دي او تاسو ټولو ته یاد دي علما یې راته بیانوي چې لومبي به فرشته راشي چې من ربک رب دې څوک دی رب دې څوک دی دا الفاظ دي من ربک رب دې څوک دی وما دینک او په کوم دین باندې وما تقول فی حقه هذا الرجل د دې انسان متعلق د څه خیال دی د رسول الله مبارک مخ مبارک پورته ده کې نو زما عزتمند ورونو کو د رب سره د دین سره او د رسول الله مبارک سره موږ تعلق ساتلی او الحمدلله نن چې په دې جمعات کې دا څومره تاسو موجود یې ستاسو د خپل رب سره د خپل دین سره او د رسول الله مبارک سره تعلق کلک دی انشاءالله دې جوابونه کې به موږ او تاسو ثابت قدم یو الله دې ثابت قدم کړي نو دا لومبی سوال او دا جواب چې وي که نه نو دوم دا دی چې رضیت بالله ربا رب دې څوک دی زه راضي یم چې رب زما الله دی رضیت بالله زه په دې راضي یم چې رب زما الله دی دین دې څه دی وبالاسلام دین زه په دې م راضي یم چې اسلام زما دین دی دا سړی وبمحمد صلی دا زما پیغمبر دی زه په دې راضي یم چې پیغمبر زما جناب محمد رسول الله نو چې دا 3 ځله سار وي او 3 ځله ماښام وي الله رب العالمین دغه خطرناکه دا سخته دا سختترینه مرحله بر باندې الله رب العالمین د دې 3 الفاظو چې تی سار او ماښام وي او په سوچ او فکر چې کوم راته موي په دې وي انشاءالله د قبر د سوال جواب کې به الله دې سربالا کی او فرشتې به ورته وي چې نم که نومت العروس تا د دې خبرې مخکې نه سوچ کړو چې زما رب الله دی زما دین اسلام دی زما پیغمبر جناب محمد رسول الله دی تا دا مخکې نه دا اقرار کړی د دې سوالونو صرف موږ تا ته یو یاداش وکړو تا د دې جواب دنیا کې ورکړی دی زه اوده شه او دا سوده شه چې په شان د لومبۍ شپې ناوې څنګه په قلار او په خوشحالۍ ملاسې دقه شان اوده شه دا به د دې د برکته الله سره دا احسان کوي 5 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیر وی دقه مرحله کې به رب العالمین الله لوی کامیابی ته او لوی مقام ته او لوی مرتبه ته به الله رب العالمین رسي او شپږم نمبر دا دی چې زما عزتمند ورونو دا مې ډیر زیات خوښ دی او دا بالکل په حدیثو کې دا د حواله مې لیکلې ده چې کوم سړی دا د سارې 3 ځله وایي او د ماښامې 3 ځله وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا نو دا د حق زما د الله په ذات باندې قسمی دا د حدیثو الفاظ دي چې رسول الله مبارک وي ته دا 3 ځله وایا او زما بر سره دا زه د دې ضمانت در کوم ضمانت الله څه پیژنې که نه ضمانت هغه څیز ته وایي چې دا هغه په ذمه باندې هغه ستا د ټول ارث ذمه هغه والي که نه دا تاسو وایئ نه لکه زما ضمانت یې وکړه پلانکې دغه کې پلانکي زما ضمانت وکړه یعنې هغه ټول ذمهواري واخېسته او د هغه په سر شوه که ما هر څه وکړل په ذمهواري د هغه په سر ده نو رسول الله مبارک وایي ته چې د سارې 3 ځله وې
او 3 ځله ماښام وي. نو زه ستا د دې خبرې ضامن یم. دا خبره لږه په غور باندې واورئ. زه د دې ضمانت در کومه چې رسول الله مبارک وایي چې زه به د لاس نه ونیسم او په دې خپل لاس به د جنت ته داخل. قسم په خدای دا د حدیثو الفاظ دي. وی ګورئ ما خو تاسو ته ووي چې که دا حدیثو غټ کتابونه نه شئ کتلی نو په دې نیټ باندې دا راواړوئ دا حدیثونه به تاسو ته راشي. دا د دې د برکته الله رب العالمین تعالی د لوی انعام دا لویه مرتبه الله رب العالمین د دې د برکته درکوي. نو دا تقریبا 7 قسمه دغه تاسو ته ما بیان کړل. لومبی راته بیا بیانومه چې څوک د سارمه او دغه وي نو د ده دپاره جنت واجب شو. دویم نمبر دا دی چې د ایمان هغه ذایقه او د ایمان هغه خوند به تا ته الله رب العالمین د دې د برکته نصیب کړي. دریم نمبر دا چې د اذان نه پسې وې چې د بلوغت نه راواله تر د مرګه پورې څومره واړه ګناهونه دي الله به راته د دې د وجې معاف کړي. او څلورم نمبر دا چې 3 ځلې سهار وي او 3 ځلې ماښام وي. نو رسول الله مبارک وایي څلورم نمبر دا چې دا لازمه ده په ما باندې دا په الله باندې لازمه ده چې تا به خپل په خپل رحم باندې د قیامت په ورځ په خپل رحم باندې جنت ته بوځي. او شپږم نمبر مې راته حدیث د قبر وي چې قبر کې به راته. او اووم نمبر مې ته دا وي چې رسول الله مبارک وي چې زه به دې په خپل لاس باندې جنت ته داخلوم. د 7 قسمه خبرې یاد ساتئ نو د دې ډېره لویه فایده ده. موږ به د څومره لوی ساري 3 ځله او 3 ځله ماښام او الفاظ څومره آسان دي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ویا وبمحمد رسولا ونبیا. تاسو وایه رضیت بالله ربا وایه په تیزه نه وایه. خدای بندګانو ما راته نیمه ګنټه دا د یو 3 په وخت بیان وکړو. تاسو دا رضیت بالله ربا په تیزه ووایه که نه یار. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا یا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. دا 3 ځله ویلي. آسان الفاظ دي 7 فایدې دي. موږ د دې نه څه خبره موږ خو چې ساره اوس خو لوی غضب دا شوي دی. لوی غضب دا پخوا نو دا د اوس هلکانو کې دي. تاسو ساري سلام وایئ که نه. نو زه دې اړخ ته والوم چې دې اړخ ته یې الومه نو ما لا دې اړخ ته الولي نه چې خلک لګیا دي پاسې. د څومره عظیم نعمت د خدای بدبختو تاسو محرومیږئ. ذکر خو هغه مزه کوي چې ستا توجه الله ته وي. ته به څوک قسم په خدای داسې به ځکه چې لاړ شي دقلته دوکان کې کیني دقلته په لار کې ولاړي څه کارونه خو هم نشته که نه. هلکه یو ساعت کښېنه تا نه کوم عظیم او لوی منقبت زی هغه اللهم انت السلام خو پرېږده استغفر الله یا اللهم انت السلام ومنک السلام یا اللهم لا مانع لما اعطیت چې د دې کوم مقام دی. یا آیات الکرسی چې رسول الله مبارک وایي ما ته وګورئ چې کوم انسان د فرض مونځ نه پس یو ځل آیات الکرسی وي. فاروق جانه د فرض مونځ نه پس یو ځل آیات الکرسی چا چاته یاده لږ لاس اوچت کې شاباس یا یاده کې چاته چې یاده نه ده یاده کې ما ته وګورئ دا فرض مونځ دې وکړه او لږ شان ناست یو په توجه دې د الله دا 10 صفات بیان کړل آیات الکرسی دې ووي. نو رسول الله مبارک وایي چې ستا او د جنت ترمنځ صرف یو څیز حایل دی. ستا او د جنت ترمنځ یو څیز حایل دی چې د هر مون نه پس یو ځل آیات الکرسی وي. نو ستا او د جنت ترمنځ صرف یو څیز حایل دی چې هغې ته منې کړی هغه څه شی دی مرګ. شاباس دې نه موږ څه خبر یو. موږ خو بس پیو باسو. دا د ساري اسکار دا د ماښامې اسکار لږ 15 منټه کښېنې د خدای خاطر وکړې. دا رضیت بالله ربا د دې څومره لوی مقام و عظیمې فایدې مې راته بیان کړې. د دې نه موږ نه یو خبر. نو زما عزتمند وروڼو زما د خبرې مقصد دا وي چې موږ الله رب العالمین ته نږدې شو. ففروا الی الله. الله وایي ما ته رامنډه کې. کامیابی هم دقه کې ده لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه. نشته د الله نه علاوه کامیابی او نجات قسم په خدای کوي دقه رب سره ده. نو د دې 7 ځلو د برکته د دې یو ځل د برکته په تعالی ده و انعام الله رب العالمین دی. نو انشاءالله وایو به که نه انشاءالله وایو به که نه یاره په مینه نه وایه انشاءالله وایو به که نه
ان شاء الله. الله دې مالم توفیق را نصیب کړي، الله تاسو ته توفیق ورکړي. یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي، زموږ ګناهونه معاف کړي، خپل رحم او فضل او کرم را باندې وکړي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دې کلماتو موږ او تاسو له الله توفیق را نصیب کړي. الہ العالمین څومره ذکر او اذکار چې د مونځ نه مخکې یا وروسته د ټولو توفیق، بس د دې ذکر او اذکارو لویې فایدې چې زموږ ربط خدای خپل ځان سره راولي. یا الہ العالمین زموږ نه راضي شي. څومره ملګري جامع مسجد حلیم آباد ته میلمانه قرباني راغلي، هر قدم یې په تل نیکۍ کې واچي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. څومره بیماران دي کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي، نارینه دي زنانه دي، الله ټولو له صحت ورکړي. زموږ یو برادر محترم دی جناب اشرف علي صاحب، تر نن ورځې پورې اسپتال کې دعا وته کې الله غلم صحت ورکړي. نور ستاسو بیماران زموږ بیماران چې څومره دي الله یې ټوله، څومره مردگان د اهل اسلام وفات دي الله یې ټولو مغفرت نصیب کړي. څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي دي، هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي، او سی د ظلم رادونه دي، سی حاجتونه دي، خدای د دې عظیم ورځې د برکت الله مرادونه اوس حاجتونه برکت. او څوک زموږ دا بیان اوري داسې تاسو اورئ یا د دې شیشې په ذریعه اوري، الله دې د ټولو ته د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي برحمتک یا رب.